نو حضرت موسی علیہ السلام اغل الله په کوه تور کې الله موسی علیہ السلام له پیغمبري ورکړه مخکې جمعو کې مې درته ویلو حضرت موسی علیہ السلام الله ته یو سوال وکړ رب اشرح لي صدري الله دا سینه را لکولو وکړه یو د دعوت او تبلیغ د پاره کولو سینه پکار د سینه به کولو وی ولې خلق بدر تر تبلیغ په میدان کې استغوم وای خلق بدر تصفورم وای ګرم خبره بم کوي نرم خبره بم کوي چې سینه دې ډالي دا به برداشت کې نو ی الله زما دا سینه کولو کا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اوس د تبلیغ کار دا خډیر غټ کار دی پیرغون لورتلل او هغه ایمان ته بدل چې د خدای دعوه کړي ده او دا خلق ایمان ته بدل دا خډیر ګران کار دی نو دا آسان کار نه دی آساني به سوک الله دا کار راته آسانم کا آسانون کې الله ته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرت موسی علیہ السلام د فرعون پکور کې او ماشوم بچی نه فرعون پغې کې واغشت خو چګې کې واغش دی ګوري ته ورلګوت کړي او یو چکی ورلورک دا سره ورلخ کته فرعون چغې جوړې کړې چې دا خو هغه ماشوم معلومیږي چې ما په خوب کې لیدو او زه د تخت نه راغورځولم او زه په سر باندې په کوتک باندې والم دا خو هغه معلومیږي ګیرې ته لاس واچو چکې راکړې سر یې رالښکته که دی به ما ښکته کوي ورشه کسان راولې چې دا لال کی بی بی اسیه ورته وی دا څه کې د ما ماشوم بچی لاله دا خو ماشومان نه پوهېږي چې څوک یې په غېږ کې والي ګیرې ته لاس اچوي خیر اخیره کې هغې ورته وی ګوره خیر دی سروټ کم راوړه لالم راوړه پته به ولګي چې دا کار یې په پویه کړی دی که په ناپوهتیا باندې کړی دی نو لالونه یې راوړل او سروټ کې یې راوړل هغې کېښودې حضرت موسی علیہ السلام سروټ که راواغېسته جبې له یې یوړه او لال یې پرېښود بی بی اسیه ورته وایي که دې پوهېده سروټ کې له به یې ګوته وړه پوی خو سره زر رالی سپین زر رالی لال رالی سروټ کې له به ګوته نه وړه دغه لال به راغشته و ملغلره به راغشته وه او سروټ که څوک جبې راولي ګوره نه پوهېږي نو بیا یې حضرت موسی علیہ السلام پرېښود د هغې د وجې نه سروټ کې ژبه لوړې وه چې به ژبه کې لکنت پیدا شوی ژبه به یې لږ انخطا نو الله ته سوالم کوي اوس د بیان د پاره فصاحت او بلاغت پکار دی چې خبرې صفای واضح ارس په پوهېږي الله دا چې کوم رکاوټونه یې زما په دې خبرو کې الله دا ختموه د ژبې دا غوټې موټې الله دا لر کوه چې خلک مې په خبره باندې پوه شي او الله ته سوال وکړه چې پروردګاره چې زما خو مټې هم که مټې مې هم نشته مقصد یې دا چې زما رور الله ما سره پیغمبر کې چې څومره دعاګانې کړې وې ټولې دعاګانې ورته رب العالمین قبول کړې وایي ځه ستا رور هارون له به ما پیغمبري ورکړي تا ستا په استقبال باندې به ولاړ فرعون له ورشه انه طغى ډېر زیات سرکشه شوی دی د حد نه تجاوز کړی دی ولې د دې نه لویه سرکشي به بله کمه چې انسان د خدای دعوه وکړي ځان ته انسان رب وي د دې نه لویه سرکشه بل کم دی زه فرعون له ورشه حضرت موسی علیہ السلام راغی او ما درته ویلي چې دوه معجزې الله ورکړې یو دا چې امسا غورځوه د امسا نه به مار جوړېږي دویم دا چې د الله سترخ کې ورکوه چې لاس روباسې دا به رڼا کوي حضرت موسی علیہ السلام چې راغی حضرت هارون علیہ السلام د حضرت موسی علیہ السلام نه 3 کاله مشر اغلم الله پیغمبري ورکړی وه چې دې راغی هغې په استقبال کې ولاړو دواړه رونه یو بل ته ورته غاړه وتل او مور له لاړل مور ته یې مورې ما لم الله پیغمبري راکړې ده او زما دې رور لم الله پیغمبري ورکړې ده مورې موږ به فرعون لزو هغه به د الله ته بلو ایمان ته به بلو دعاګانې به راپسې ستاوي
مور و طبيب بچي خو ډیر سرکشه دی هغه د خدای دعوه کړی دا ډیر ماشومان الله کړی وي مور الله موږ سره وعده کړی دا چې موږ به الله غالب کوي مغلوبه بنیو موږ له به الله غلبه راکوي مور ورته دعاګانې وکړې د هغې ځای نه د فرعون دربار ته را روان شو اوس د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر ډیر زیات زور غلبه و د سحر ساحران ډیر زیات نو په هغې زمانه کې الله موسی علیه السلام له داسې معجزې ورکې چې هغه سحر په الله پاک ختم کړي حضرت موسی علیه السلام راغی حضرت هارون علیه السلام ورسره دی او نیغ د فرعون دربار ته راغله پولیس والا ولاړ دي فوجان ولاړ دي تورو په لاس باندې خلک ولاړ دي نیغ په ورغه په دروازه باندې چا کې دا جرأت هم نشته چې ورته وي چې تا خو تاسو مونږ په گیټ باندې قدم څنګه واغشته چته زی چته نزي اغویل الګل شو تاسو ته جوړ نشو نه دې من کړه په یو دروازه باندې ورغه چې په بل دروازه ورغه ال تپاغي پولیس والا والله hebat راوسته اغم للګل شو چې په بل ورغه اغم للګل شو نیغه د فرعون تخت ځان ورسو هغه سره پولیس والا وزیران او لوی عمل ور سره ناشتا حیران دي چې دا سړی راغی څنګه نه اغماله اوس یو بادشاہ او یو وزیر اعظم له بسنګ ډایرک ورشي هغه حیران دي چې دا سړی څنګه دا ډایرک راغی څنګه چا منې نه کو الله ولا یو رعب ور کړو چې کله فرعون لورغی فرعون ته سمدستی وی زه د الله پیغمبرم مال الله پیغمبري را کړی دا په یو الله باندې به ایمان راوړي او دویمه دا چې بنی اسرائیل به ما سره پرېږدي حضرت یوسف علیه السلام او دا غرونه دا خو د شام نه مصر ته راغلي 400 کاله دغه ځای کې بنی اسرائیل تیر کړل سره تقریبا شپږ لکه خدغه وخت کې ځوانانو او دی په مزدوري کولې دی په خدمتونه کول او دا وینه به د امریانو کار غشته نو یو په الله باندې ایمان راوړ ما بم د الله پیغمبر ومنه د یو الله به ومنه او دا بنی اسرائیل ما سره پرېدا بس ډیر ظلمونه په وکړل دا پرېدا چې ځان سره شام ته واپس بوزم هغه چې د حضرت موسی علیه السلام رعب تو قتل او دبدبی ته قتل نو دغه وخت کې سوی وی ته هغه نه چې موږ ماشوم لوی کړی وي موږ ماشوم لوی کړی موږ ستا تربیت وکړه موږ ستا پالنه وکړه اوس دا خبره کې بنی اسرائیل راته پرېږده او زه د الله پیغمبر ام دا خبره کې او یو کار دی ګورې بلم کړی دی زمونږ د قوم سړی دی هم وجلی دی یو کار دی بلم کړی دی اوس دا خبره کې حضرت موسی علیه السلام ورته وایي ما که ستا د قوم سړی وجلی دی ما د مرګ په نیت نه دی والی زما د قوم سړي سره جګړه کوله ما دا دب د پاره یو ډب ورکړی دی بله خبره چې هغه خپې وغځولې ما قصدن عمدن نجی وجلی بد دقه دو خبری دی یو با پا اللہ باندی ایمان روڑی او بل دا ټول بنی اسرائیل برا سره پریده ادا ځان سره بوزم فرعون ورتوی خوا سم شگوری او زمان علاوه بل معبود منی نگنی جیل تا بده ورواچوم جیل تا اخو ځان کی زور لیده سم شگوری جیل تا بده ورواچوم خو چې د موسی علیه السلام ډاډوالی ته یو قتل کنه نو یاره هم پرې راغلی ده وایي چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم نو ځکه ته رښتینې څه نښې خو راته وښایه کنه د ستا په پیغمبرۍ باندې څه نښې نښانې څه دي څه نښې خو راته وښایه کنه حضرت موسی علیه السلام ورته وایي او ما له الله نښې راکړې دي زما د پیغمبر دلایل هغه ما سره شته نښې نښانې شته ورته وایي نښه دې څه ده وی خیال ورته کوم چې حضرت موسی علیه السلام امسو غرزوله د فرعون په دربار کې یو غټ مار او هامار داغې نه جوړ شو او خولې وازه کړه او نیغ د فرعون په تخ باندې ور روان شو په هغه پسې و یو وزیر د تخ نه یو خوا ټوک کړی او بل خوا ټوک کړی
هغه وخت کې خو په زرګونو کسان د یری او د هیبت د لاس مړ شو او فرعون خو چې د تخت نه راټوپ کړي د موسی علیه السلام خواله ځان را ورسو په ترخ کې ودرېده چې ته سوي هغه بکو خو شي قابو کا چقړ د خلکو ور شي قابو کا حضرت موسی علیه السلام مارته ګوتې کړې خو چې لاس کې وروړي امسات جوړه شوه فرعون واپس تخت او دغه شو خط لې په درځېدو دی د پښتنو خبره وي پرتګ به لړلې هڅونه دړې غول به کړي تخت او ختم وی بل دې سنه خدا نو حضرت موسی علیه السلام پترخ کې لاس ورک او دا لاس روخ ک او رانه کول او زلید واپس ترخ کې لاس وردن نک لاس واپس سم شو فرعون او قتل چې دا سړی دا خو ډیر ګران کار دی ځکه زما درباریانو منې نه که او نیغ را دن نشو داسې بلا ورسرې ده چې د ده نه به څوک ځان بچ کوي حمار ورسرې دی دی خو چې کله غواړي ما پسې راتلی شي او که دی راته سی به په دې تخ راپرېښه او کوو بس موسی علیه السلام ته وی ته مهرباني وکړه موږ مشوره کوو او خلکو ته څه وی دا غټ ساحر او جادوګر دی او په دې خپل سحر او په دې جادو باندې تاسو د دې وطن نوښکل غواړي تاسو مال څه مشوره راکوئ د خبیث بچیا اوسه پورې زه خدای یم او زه ستاسو لوی رب یم او چې د مارولید مشورو ته کېناستې مال څه مشوره راکوئ ځکه نو تیزونه واچوه که نه یو څو مشوره راله راکوي هغوی هم ورته وي غټ ساحر او جادوګر تی بل نشته داسې چل وکړه یو مهلت او یو مقور له ورکړه او دا ورته وایي چې موږ مشوره کوو وی تیره ته مهرباني وکړه ته لاړ شه او دا رور دی هم ځان سره بوځه کونټی هم ځان سره بوځه موږ خپل مابین کې مشوره کوو موسی علیه السلام به سر وخت بیا ورپسې راغی څنګه چلې مشوره مو کړه که نه یره وی مشوره مو کړه یو ورځ به مقرر کړو زه به خپل د مصر جادوګران راغواړم تم جادوګرې مقابله به وکړې پته به ولګي حضرت موسی علیه السلام وتی زه جادوګر نه یم مال الله پیغمبري را کړې ده زه د الله پیغمبر یم زما ډېر لوی رب دی وایي ستا رب څوک دی ورته فرعون ورته وایي زما هغه رب دی چې دا ټول مخلوق یې پیدا کړی دی دې له ښکلی شکل او وجود یې ورکړی دی وایي داسې د دې رب صفات دی راته نور هم بیان کا وایي زما هغه رب دی چې د مشرق نه واله تر مغربه پورې دا کائنات او دا مخلوق یې پیدا کړی دی زما هغه رب دی چې اسمان یې پیدا کړی دی زما هغه رب دی چې ځمکه پیدا کړې ده په هغه به ایمان راوړی له به خلاصېږي